بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هیله لرم چې ټول دوستان چې روغ خوشحاله اوسئ. زموږ او ستاسو د امازون د موډل درسونو په لړۍ کې مو نن وروستی یا اخري درس دی چې هغه د انلاین اربیتراج په اړه دی، چې په همدغه اړه به نن ټوله معلومات درسره شریک کیږي چې څنګه موږ انلاین نو نن زموږ اساس موضوع چې دی هغه د انلاین اربیتراج په اړه دی، چې موږ په څه رقم کولی شو انلاین اربیتراج ترسره کړو یا موږ انلاین اربیتراج څنګه ترسره کوو، چې په همدې اړوند انلاین اربیتراج څه ته ویل کیږي یا انلاین اربیتراج څه شی دی دوستانو. نو انلاین اربیتراج دوستانو دا د رانیولو او خرڅولو هغه پروسس دی چې موږ یو پروډکټ په ریټیل فزیکل یا انلاین سټور څخه رانیسو او په بل سټور کې په پروفیټیبل پرایس یا قیمت سره خرڅوو، په هغه کې کاټه کوو. مثلا زه راځم یو پروډکټ دی، هغه پروډکټ پیدا کوم په والمارټ، ایبی یا ټورکیټ او داسې نورو ویب سایټونو کې چې هماغه ما ته هلته ارزانه زه پیدا کړم او زه یې رسم کړم. هغه په امیزون کې په ګرانه بیه په څومره چې په امازون کې خرڅېږي خپل کالکولیشن کوم، هغه به هلته خرڅوم. نو دې ته ویل کېږي انلاین اربیتراج. انلاین اربیتراج موږ عموما په هغه پروډکټو کې کوو کوم چې امازون موږ څخه د هغه انوایس نه غواړي یا هغه ان ګیټډ پروډکټونه وي، نو موږ په هغه کې انلاین اربیتراج ترسره کوو. بل قدم کې دوستانو ریکوایرمنټ چې دی په د څه شي هغه مهم قدمونه یا مهم سټیپونه چې د انلاین اربیتراج لپاره لومړی باید چې موږ امازون سیلر اکاونټ ولرو. د ځان لپاره کله چې موږ امازون سیلر اکاونټ ولرو نو موږ کولی شو په هغه کې پروډکټ لیست او خرڅه کړو. دوم میټو لیسټینګ دوستانو موږ باید چې د انلاین اربیتراج لپاره د ځان لپاره داسې پروډکټونه پیدا کړو چې موږ وکولی شو په هغه کې میټو لیسټینګ وکړو، یعنې هغه زموږ لپاره انګیټډ پروډکټونه وي چې دا بیا څنګه ګیټډ او انګیټډ پروډکټونه څنګه پیژنو، چې دا بیا په راتلونکي ټوله په تفصیل سره پر هر یوه بحث کېږي. او په بل ډول په درېیم ډول کې باید چې موږ ای بي ای کوو، که چېرې موږ باید چې موږ پروډکټونه و امیزون ویر هاوس ته واستوو. که چېرې موږ خپله پروډکټونه امیزون ویر هاوس ته وانستو او ای بي ای مې لیست کړو او د بل چا په تر پروډکټونه استوو، نو چې دا بیا انلاین اربیتراج نه ویل کېږي، چې ته بیا ډراپ شپینګ ویل کېږي. او په بل قدم کې ریټیل اربیتراج دوستانو چې ته ویل کېږي چې مثلا موږ پروډکټونه د فزیکل سټور څخه رااخلو یا د انلاین سټور څخه رااخلو او هغه خرڅوو په امیزون کې یا په بل انلاین پلیټفارم کې خرڅوو. چې ریټیل اربیتراج مثلا موږ ریټیل سټورو ته ځو، چې کله موږ ریټیل سټورو ته ولاړو هلته چې پر پروډکټونو باندې تخفیف یا کوپان لګول شوی وي او هغه خرڅوي په ارزانه قیمت سره، موږ د موبایل د اپ د طریقې څخه د هغه بارکوډ سکین کولی شو چې هغه په امیزون کې په څو خرڅېږي. نو موږ کولی شو هماغه پروډکټونه د ریټیل سټور څخه راواخلو او په خپل امازون ویر هاوس یا امازون سیلز سنټر کې لیست کړو او هلته یې خرڅ کړو، چې دې ته بیا دوستانو ریټیل اربیتراج ویل کېږي. چې زیات وخت په یو ای ای او کیس ای مارکیټونو کې خلک ورڅخه استفاده کوي چې په فزیکل سټور کې اجناس رانیسي او د انلاین سټورو د طریقې څخه یې خرڅوي. پروډکټ هانټینګ ټولز د انلاین اربیتراج لپاره چې ډي اس کیو کیو او کیپا همداسې ایلنټل جنګل سکاوټ او داسې نور ټولزونه هم زیات دي چې هغه لپاره استعمالوو، خصوصیات یې استعمالوو د پروډکټ هانټینګ لپاره. البته د اربیتراج لپاره هغه ډي اس کیو کیوز او کیپا ده، چې دا هغه ټولزونه چې موږ دا ټولزونه د انلاین اربیتراج لپاره استعمالوو. زموږ او ستاسو د امازون د بزنس موډلونو برخه نن په همدې ځای پای ته رسېږي. همدا پلیلیست مو د یوټیوب چینل ته په همدې ځای پای ته ورسېدی. په راتلونکي درس کې په نوی پلیلیست، نوی کانټینټ او په نوي موضوع باندې به بحث کوو. هیله لرم چې څه نه څه مو یاد کړي وي. د نن ویډیو څه لنډه هم ده، د انلاین اربیتراج څومره مهمه موضوع هم نه ده او نه غواړو چې په دې باندې بحث هم زیات وکړو او نه خلک دې ته تشویقوو چې دا انلاین اربیتراج وکړي، ځکه چې دا یو غیر قانوني عمل دی په امازون سیلر سنټر کې. په انلاین اربیتراج ریټیل اربیتراج او ډراپ شپینګ دا یو غیر قانوني تګلاره ده. نو نه غواړو چې پر دې باندې نور ډیټیل درک کړو. خو ما د موډل په حیث مو در وپېژندې چې په امازون کې په دا موډل کې هم کار کېږي.